نو زه دا وایم چې دنیا کې چې کله پر سړي باندې مصیبت راځي او مشقت راځي او پر سړي باندې غربت او مسکنت راځي نو بیا دا د الله تعالی د محبت علامه بلل کیږي دا د الله تعالی د نافرمانی علامه نه بلل کیږي حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی څخه خواست کوي وی الله انک توسع علی الکافر ته پر کافر باندې ډیره اسانی کوي د کافر د پاره اسباب هم برابرې د کافر د پاره مال او دولت هم برابرې او کافر ته ډیر د عیش او عشرت زندگی ورکې وتضيق على المؤمن یا الله ته په دنیا کې په مؤمن سره ډیره سختی کوي که بیماری دا غم د دفع نصیب ده که لوږه دا غم د دفع نصیب ده که مسکنت دی غم د دفع نصیب دی او که د مال او دولت څخه محرومیت او بې نصیبي دا غم د مؤمن په نصیب دی یا الله ته د دې ظالم سره د دې دشمن سره دومره اسانی کوي او د خپل دوست سره ولې دومره مشقت او دومره تنګي کوي یو د حضرت موسی علیه السلام سوال دی یو بل روایت کې دام راځي چې په یو ښار کې یو مؤمن مري او کافر مري داغه مؤمن اخرنۍ خواهش دا په ذهن کې رالی چې زما ته د زیتونو څکه را په نصیب سي داغه کافر د زندګۍ اخرنۍ خواهش دا دی چې زما د ماهي غوښه خوراک نصیب سي الله تعالی دستي او ملائکه راستي هغې د دریاب څخه ماهی نسي او راوړي د هغه کافر د کور په تالاو کې ورته اچي چې داغه کافر د زندګۍ اخرنۍ خواهش پرس او هغه ملائکه ته وایي چې د مؤمن د کور په الماری کې چې کوم تیل پراته دي ورڅخه تیل چپکه چې د هغې اخرنۍ د زندګۍ ارمان او خواهش پرانس یو بل روایت کې راځي یو کافر دی یو مؤمن دی کافر هم دریاب ته ولاړ دی د مایانو ښکار کوي یو مؤمن هم ولاړ دی مؤمن چې کله جال وروغورځي بسم الله الرحمن الرحیم جال خالی راوځي کافر چې کله جال وروغورځي بسم الله والعزات والمنات دا د هغې د خدایانو نمونه دی هغه جال د مایانو ډک راوځي او در ماښامه پورې مؤمن دغسې زندگی تیروي او د کافر بېشماره مال و دولت او مایان په نصیب کیږي او ماښام اخرنۍ ځل چې مؤمن جال ورغورځي یو مایې کې تکیه کیږي هغې خپل کور و بچان له راوړي وایي الله بس پر دې باندې هم زه ستا شکر ادا کوم نو یو د موسی علیه السلام سوال دی او یو د کافر او د مسلمان د مرګ مسله ده چې د یو خواهش پر کیږي د بل دانه پر کیږي او یو د مسلمان او د کافر د ښکار مسله ده چې د مسلمان سره دومره سختی ده د کافر سره دومره اسانی ده نو الله تعالی حضرت موسی علیه السلام چې کله خواست وکړي چې الله دې کې حکمت څه ده الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته جواب نه ورکړي ورته یې موسی ته ورسه یو ځل د جنت منظر وګوره د جنت پر سر تیر سه بیا ماله راس حضرت موسی علیه السلام چې ورغلی د جنت منظره یې وکتله دوباره د الله تعالی حضور ته راغلی حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی د جنت منظره ورښکاره کړله د هغې څه وروسته د الله تعالی حضور ته ودرېدی الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته ای موسی ما خو د مسلمان دپاره دغه ځای تیار کړی دی حضرت موسی علیه السلام څه ورته وایي فبعزتي وجلالي یا الله زما دې ستا په عزت و جلال قسمي لو کان مقطوع الیدین والرجلین کچیرې د دې سړي څلور سره لاسونه او پښې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې وي د انسان بدن صرف یو منډوي وکانه مکبا علی وجهه او ټوله زندگی داسې تیری چې دی پر دې مخ باندې سکیږي او عمر یې څونه وکانه وعاش الدهر کله او ټوله زندگی د ابتدا د دنیا څخه ونیسې در قیامته پورې دا ټوله زندگی د عمر حالانکه دغه رقم زندگی چې د سړي لاسونه او پښې پرې او سړی در هر ضرورته پورې پر مخ باندې سکیږي نو دا رقم زندگی یو ورځ پر سړي باندې مشکل ده لیکن دغه سړي زندگی د ټولې زندگی د عمر مقدار ورته وکانه میسره هذا هغې صرف د دې جنت پر سر یو ځل تیریږي لا دې زما ستا په عزت و جلال قسمی چې لم یره شر قط دې سړي په ټوله زندگی کې تکلیف نه دی لیدلی هغه د جنت یو منظر هغه د جنت پر سر تیریدل هغه د جنت رڼا هغه د جنت خوشبویي هغې به د ده د دماغ څخه داسې د تکلیفونه لرې کړي د ده به دا عقیده وي چې پر ما په ټوله زندگی کې یو بیشته تکلیف تیر سوی نه دی الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته دویم ځل د جهنم منظر ورښکاره کړ حضرت موسی علیه السلام چې جهنم ته ګوري و یا ربي فبعزتي وجلالي یا الله زما د ستا په عزت و جلال باندې قسمي
لو ملک الدهر كله کدا سړی د ټول مځکې د کورې حاکم او مالک او وعاش الدهر كله او زندگی داسې چې د ابتدا څخه تر انتها پورې چې د دنیا څومره زندگی ده د دومره عمر زندگی ده د ابتدا څخه تر انتها پورې د ټوله زندگی ده او د ابتدا څخه تر انتها پورې د ټول مځکې د کورې حاکم او مالک دی او د ټول مځکې د کورې راحتونه او عزتونه دا یوازې د په نصیب دي او دی واحد بلا شریک پر دې مځکه حکومت کوي وکانه میسره هذا هغه غریب دی ځای له راځي ورته زما د ستا په عزت و جلال قسمی لم یره خیر قط چې دې سړي په دنیا کې راحت نه دی لیدلی د دې ځای یو منظر او د دې ځای یوه استوګنه او د دې ځای یو ګړی زندګي تېرول دا به د هغې د دماغه څه داسې وباسي لکه د چې په ټوله دنیا کې د راحت ورځ نه یې لیدلې او نه یې په ټوله دنیا کې د راحت ذره لیدلې بیا به د دوی په داسې عذابو کې ځان مبتلا وویني نو زه دا وایم چې د دنیا زندگی دا د مشکلاتو سره راځي پر انسان بیماری راځي پر انسان مسکنت راځي انسان در قرضونو در بوج لاندې کیږي او انسان د نورو تکلیفونو سره مخامخ کیږي کچیرې په هغه تکالیفو کې د انسان توجه الله ته انسان توبه کاږي استغفار وایي خپل رب ته ژړا کوي او د خپل رب څخه د هغې لرېوالی غواړي بیا خو دا تکلیفونه پر دې بنده باندې د الله رحمت دی او په دې سره الله تعالی د بنده ګناهونه رژوي او په دې سره الله تعالی د بنده درجې بلندوي او کچیرې د دې تکلیفو په وخت کې د انسان توجه د الله تعالی طرف ته نه وي انسان د الله سره رابطه کمه کړي انسان د الله سره ژړا کمه کړي انسان د الله تعالی څخه غوښتنه کمه کړي او په نورو ذرایعو سره دی د دې تکلیف لرېوالی غواړي حکومت له دی زغلي او دغه رقم اسپتال له دی زغلي ډاکټر له دی زغلي لیکن د الله تعالی سره د دعا وابسته کمه ده په دې پوه شه چې پر دې غریب باندې د الله تعالی قهر دی او دغه تکلیف د الله عذاب دی او دا تکلیف د ده دپاره د الله تعالی د نافرمانۍ علامه ده او الله تعالی دی په نافرمانو بندگانو کې شماري او د ګناه اصلي سزا به ده ته په آخرت کې ورکوي او په دنیا کې هم د ګناه څڅکه ورباندې کوي اوس تکلیف کې څه حکمتونه دي چې الله یې راولي نو که زندگی و د هغې متعلق ور روانه جمعه کې خبره کوو الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي.